کاکا جانه د یو شي پوښتنه مې درڅه کول راوبېښې. او وایي زه چې مړ شمه چینې در ښیم راسه راسره کښېنه ګلالۍ ځوانه چې هر پوښتنه لرې دغه کاکا جان به در جواب کړي. د سپیانو کرکانو او په تېره بیا د هلکانو شوقونه دلته ډېر دي کاکا جانه، نو زه څنګه ګزاره وکړم دلته؟ او وایي یاره دا سپیانو کرکانو دا جلاسوي دي چې غلط کار دی مګر د هلکان به چې نه یادولی دا چې که شوق دی ځوانه تا نه پاچېږي. کاکا جانه ته هم د دغه شانو شوق یې؟ ما په دغه پوښتنه څه وکړه؟ ما چې ول ته به سم سړی یې. وایم ری دا ډېر ښه شوق دی وایم چې دی اوس ما سره ومنې خاص ټک والا غونډه ته رانیسم دا پاڼو ته کاسته. کاکا جانه زما اوس سر خلاص چې دلته دا ښایسته ښایسته ځوانان ولې نه راځي، خو په دغه خاطر نه راځي چې تاسې باره کار په لرئ. ګوره ځوانه وما لږ خو څه مربا نه ده چې خلاصه سي. خو دا د هلکانو سپیانو او کرکانو شوقونه بیخي خراب چې د هغه پر ځای د فوټبال باسکټبال او کرکټ شوقونه شروع کړئ نو، او که مو طاقت نه کېږي لږ تر لږ د هلکانو پر ځای خو د نجونو شوق شروع کړئ. ګوره ځوانه تر یو ښار نجونې مې دی والک خندا خوښه ده.